او د ملک سجاول خان صاحب تاسو مانه څه غواړئ؟ نه څه کول غواړم دا وروره پردو کورونو ته دې نړوتل شروع کړي دي هغه لږ کږول غواړم کله مو داسې ویلن لیدلی چې د هغه د راتګ سره به ټول سینما هال خاموش شو. یو داسې هنرمند چې د هغه درون آواز او لوړ قد به د فلم هر هیرو تر سوري لاندې راوستلو. خو افسوس همدغه ستر ستوری چې د 3 لسیزو پورې د لکونو مینوالو په زړونو حکومت وکړ د ژوند وروستۍ ورځې د ناروغۍ، بېوسۍ او غربت په تیارو کې تېرې کړي. دا د پښتو، اردو او پنجابۍ سینما د هغه نه هېرېدونکي ویلن طارق شاه دردناکه او حیرانونکې کیسه ده. د پاکستانی سینما په تاریخ کې ډیر داسې هنرمندان تیر شوي دي چې خپل هنر د وخت په پاڼو تلپاتې ثبت کړی دی. خو په دغه نومونو کې د طارق شاه نوم یو ځانګړی مقام لري. هغه یو داسې ویلن چې کله به د فلم په پرده را څرګند شو نو د هغه درون آواز، روبدار شخصیت او لوړ قد به د سینما کتونکو پام ځان ته راواړول. د هغه کردارونه یوازې ویلن نه بلکې یو بشپړ شخصیت چې د فلم کیسې ته به ځانګړی رنګ ورکاوه. دا سلطان دغه ده چې تا پلا داسې دی راوړی دی چې د شیرخان زور ووجو کارا ما ته د هغه زلمي نوم وښیې. طارق شاه په کال 1952 کې د مردان په سیمه کې د سید عبدالخالق شاه په کور کې وزیږید. د هغه کورنۍ په بنیادي توګه یو مذهبي او سیاسي کورنۍ وه، خو د وړوکتوب نه د هغه زړه د فلم نړۍ ته مایل و. هغه خپلې لومړۍ زده کړې په مردان کې ترسره کړې، خو کله چې د تعلیم لاره د 14 جماعت تر پړاو ورسېده نو هغه د خپل شوق پسې لاړ. د همدغه خوب د پوره کولو لپاره لاهور ته لاړ او د فلمي سټوډیوګانو دروازې وټکولې. دا هغه وخت و چې پښتو سینما لومړني ګامونه اخیستل او د نورو هنرمندانو لپاره د موقعو یوه نوې نړۍ پرانیستل کېدله. په 1970 کال کې د مشهور اداکار رنګیلا په هڅو هغه د اردو ژبې په فلم افریل فول کې د هیرو په توګه را څرګند شو. د هغه په مقابل کې مشهوره اداکاره آسیه بیگم وه. که څه هم فلم د باکس آفیس په کچه کامیاب نه شو خو د طارق شاه لپاره د فلمي نړۍ بندې دروازې پرانیستلې. له دې وروسته هغه د اردو، پنجابۍ او پښتو ژبو په ګڼو فلمونو کې کار وکړ، خو د شهرت هغه مقام ته لا تر اوسه نه و رسېدلی. تقریبا 10 کاله هغه د هیرو کردارونو کې ولیدلی شو، خو قسمت ورته بل لور ته لاره هواروله. ورو ورو هغه د ویلن کردارونو ته راغی او همدا پریکړه د هغه د ژوند تر ټولو ستره کامیابي ثابته شوه. هغه وخت د ویلن په میدان کې د مصطفی قریشي، شفقت چیمه او همایون قریشي په څیر ستر نومونه موجود وو، نو ځان ثابتول په یو داسې ماحول کې ډیر ستونزمن کار و. خو طارق شاه د خپل ځانګړي انداز او درون آواز او باوقاره شخصیت په مټ دا ستونزمنه مقابله وګټله. په کال 1988 کې د اردو ژبې فلم روټي کې هغه د سلطان راهي په مقابل کې د ویلن کردار ترسره کړ. دا فلم ستر هټ ثابت شو او له همدې ځایه د طارق شاه د کامیابۍ نوی باب پیل شو. د 90مې لسیزې له راتګ سره د هغه ستوری لا پسې وځلید. د ماجو نومي فلم داسې بېساری شهرت ومونده چې پلاټینیم جوبلي په خپل نوم کړه. دغه فلم د لاهور په شبستان سینما کې تر 15 هفتو پورې وچلید او ریکارډ بزنس یې وکړ. له دې وروسته میډم رانی هم یو ستر بریالی فلم ثابت شو او په یو وخت په کراچۍ او لاهور کې ګولډن جوبلي ونمانځله. خو د طارق شاه د فلمي سفر یو تر ټولو یادګاري پړاو د سخي بادشاه نومي فلم. دا هغه فلم چې سلطان راهي پکې د خپل ژوند وروستۍ اداکاري کړې وه. کله چې سلطان راهي وفات شو 100 هفتې وروسته همدغه فلم نندارې ته وړاندې شو.
او دومره لوی بریالیتوب یې ترلاسه کړ چې ډایمنډ جوبلي فلم وګرځېد او د کال د غوره فلم اعزاز هم په خپل نوم کړ. د سلطان راهي له مرګ وروسته د اردو او پنجابۍ سینما د زوال سره مخ شو. ډیر هنرمندان بېروزګاره شول او طارق شاه هم د ستونزو له دې توپان څخه خوندي پاتې نه شو. خو پښتو سینما لا هم د هغه لپاره یو مضبوط سنګر و. هغه په پښتو فلمونو کې د ویلن او هیرو دواړه کردارونه ترسره کړل، خو د ویلن په توګه دومره شهرت وموند چې د نعمت سرحدي وروسته د پښتو سینما تر ټولو مشهور ویلن وبلل شو. د هغه درون آواز، جګ قامت او د یو روایتي پښتون روبدار انداز هغه ځانګړنې وي چې هغه د نورو هنرمندانو نه بیل کو. هغه یوازې یو اداکار نه و، بلکې د پښتونولۍ او پښتني کردار یو ژوندی انځور و. د 90مې لسیزې په وروستیو کې هغه د شان سره په همایون ګوجر نومي او بوډا ګوجر نومي فلمونو کې راڅرګند شو. دا دواړه فلمونه بریالي ثابت شول، خو بوډا ګوجر د طارق شاه د فلمي سفر وروستی منزل وګرځېد. د هغه د اردو ژبې په مشهورو فلمونو کې جهاد، اپریل فول، اسلحه، جینے کی آرزو، ششناگ او بارود وغیرہ شامل دي. دا رنګ د پنجابۍ ژبې په مشهورو فلمونو کې بوډا ګوجر، کافرا، همایون ګوجر، وډا چودري، بدماش ګوجر، خطرناک حسینه، شکرا، جورا، شاه بهرام، سخی داتا، یارانه او جګ ډاکو وغیرہ شامل دي. او د پښتو په مشهورو فلمونو کې ګزار، اصلي مجرم، زما غیرت، درې لیونی، خونړی، یلغار او داسې نور ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. په 2005 کال کې هغه د هیپاټایټس په ناروغۍ اخته شو. ډاکټرانو د جګر د ترانسپلانټ مشوره ورکړه، خو د علاج لګښت دومره زیات و چې د هغه له وسه بهر و. د حکومت نه د مرستو غوښتنې وشوې، خو هیچا د هغه لاس ونه نیو. خلکو د چندو او خیریه کنسرټونو له لارې د مرستې هڅه وکړه، خو دا هر څه د هغه د علاج لپاره کافي نه و. او بالاخر هغه غږ چې یو وخت به یې د سینما حالونه لړزول، هغه آواز په 2011 کال کې د تل لپاره غلی شو. طارق شاه له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې او د مردان په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه له مرګ وروسته د هغه زوی بابرک شاه د خپل پلار د هنر لاره خپله کړه او نن هم د فلمي نړۍ برخه دی. طارق شاه نږدې 13 کاله په فلمي نړۍ کې فعال پاتې شو او ټول ټالي په 188 فلمونو کې کار وکړ. په دغو کې 26 د اردو، 91 د پنجابۍ، یو کم 10 ډبل ورجن او 50 د پښتو فلمونه شامل دي. خو د هغه تر ټولو لویه کامیابي شمیرې نه وي. د هغه تر ټولو لویه کامیابي هغه مینه وه چې تر نن ورځې پورې د پښتو سینما مینوال د هغه د نوم سره لري. ځکه چې هنرمندان نه مري، هغوی د خپل هنر په هنداره کې تل ژوندي پاتې کیږي. او طارق شاه هم د پښتو سینما په تاریخ کې یو داسې نوم دی چې ترڅو د پښتو فلمونو یاد ژوندی وي، د هغه یاد به هم ژوندی وي.